عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت تے او امام بخاری امام مسلم راوڑے وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله ما وی ورځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې کوم عمل د الله ډیر خوښ قال الصلاة على وقتها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته دا وی چې د مونږ خیال ساتل په خپل وخت کول در ټول نه بهترین عمل دی ورپسې وی بر الوالدین د مور پر سره حق ورپسې الجهاد فی سبیل الله د الله په لار کې jihad کو دیږي کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مونږ اهتمام ته بهترین عمل ویلی دی دا هغه عمل دی چې الله خوښ او علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی امام ابو داود دا حدیث راوړی دی وی کان آخر کلام النبي صلی الله علیه وسلم اخرنی خبره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځنکدن کې کړې وه الصلاة مونځ او مونځ دا هغه اخرنی خبره کړې مونځ او مونځ وما ملکت ایمانکم او دا کمی وینزی او مریان غلامان چې تاسو سره دي ګوره دوی باره کې د الله نه ویریږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په آخري وخت کې مونځ رعایت کړی ورسره دغه غلامان مریان وینزي چې د دوی سره ګوره ظلم زیاتی ونه کوي د دوی به الله تپوس کوي چې اوس د مرګ په وخت کې یو خبر رایادوي او د ځنکدن په وخت کې خو دې خبرې به هم څه اهمیت یې که نه نشتی اهمیت به یې ځکه رایادوي دغه وخت کې